عباس ستانکزي د طالبانو د اختلافاتو ډیر غټ راز افشا کړ. عباس ستانکزي د اختلافاتو په اړه تازه کومې څرګندونې کړې دي؟ جزئیات را سره په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي وایي د طالب مشرانو ترمنځ هیڅ اختلاف شتون نه لري. هغه د جمعې په ورځ په کابل کې وی غونډې د وینا پر مهال وویل چې طالبانو په حکومت کې سرکشي او بغاوت شتون نه لري. ښاغلي ستانکزي زیاته کړه د امیر المؤمنین یعنی د طالبانو د مشر څخه نیولې بیا تر یو عادي طالب پورې د اسلامي امارت ټول غړي یو لاس او یو نظر دي. هیڅ ستونزه نشته، هیڅوک له چا سره مخالفت نه لري او کومه پریکړه چې د رهبرۍ لخوا کیږي موږ هغه ته لبیک وایو، له هغه څخه اطاعت کوو او د هغه اوامر پر خپل ځان واجب ګڼو ځکه چې په دې لار کې مو له هغه سره بیعت کړی دی څه زموږ خوښ وي او یا ناخوښه وي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ادعا وکړه چې امریکایانو په تیرو 20 کلونو کې د طالبانو په منځ کې درز او اختلافات رامنځته کولو په هدف په میلیارډونه ډالر مصرف کړل خو بریالي نه شول. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دغه چارواکي په باور یو لامل چې هغه د طالبانو بریالیتوب وباله هغه د طالبانو په منځ کې یووالی دی او په خبره هیڅوک بغاوت، اختلاف او مشکل نشي رامنځته کولی. دا په داسې حال کې ده چې شیر محمد عباس ستانکزي تر دې مخکې په افغانستان کې د طالبانو د رهبرۍ لخوا د نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازو بندولو سره مخالفت ښودلی و. ښاغلي ستانکزي تر دې مخکې ویلي و که چیرې طالب مشرانو اوامر د شریعت مطابق نه وي له هغه څخه اطاعت واجب نه دی. نوموړي د جنوري په 10 په لوګر کې یوې مدرسې په فراغت غونډه کې ویلي و چې د طالبانو مشران پیغمبران او صحابه نه دي بلکې د 16مې او 21مې پیړۍ خلک دي. هر څوک که حاکمیان وي، که والیان وي، که امني قمندانان دي، که وزیران دي، ان که رئیس جمهور دي، که هر څوک دي سهوی کوي، خطاوي کوي. د طالبانو نظام رئیس جمهور نه لري بلکې امیر لري. نوموړي د کوم کس نوم وانخیست خو په غیر مستقیم ډول د طالبانو ترمنځ اختلافاتو ته اشاره وکړه او په طالبانو او عوامو یې غږ وکړ که کوم امر ته غلطه مشوره ورکول کیږي، یو څوک یې غلط پوه کړي او غلطي وکړي، دا د هر مسلمان او هر فرد حق دی چې خپل امیر ته ووایي چې دغه کار د خلاف د شریعت دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.